د جلال آباد ښاروالي چې عامو خلکو په تیر کې د فساد ستره سرچینه بلله. هټیوال وایي د تیر جمهوریت پر مهال یا د ښاروالۍ د فساد له امله ښاریان دومره وځورول چې په ړنګېدو یې ګڼو خلکو خوښي احساس کړه. دوی وایي د ښاروالۍ مسؤلینو په یوه او بله بهانه هټیوال ځورول او په بدل کې ترې پیسې غوښتې. ښاروالي کار د رشوت سره وروره رابغې پازابول به اوس تنور والا ته به چې ورغې ډوډۍ به ودلله ډوډۍ به کمه اوس پیسې به سره جوړ به ورسره راغې پیسې به دې واسې لا بړس مشکل به نه و نظارت به نه کېده. د تیر حکومت کې حوزې والا را روان وو روزانه به را روان وو ښاروالۍ والا به بیل را روان وو مونږ به یې پازابولو مونږ به یې وهلو مونږ نه به یې په زوره پیسې اخیستلې ان دومره چې مونږ به یې حوزې ته یې کش کړو دغه سامان به یې دی به یې مونږ ته چپه کړو بیا به راغلی حوزې والا به بیل وړلو کله به ښاروالۍ والا په منډو کړو دلته به یې ښاروالۍ پرچه به یې بیل اخیسته روزانه پیسې به یې بیل اخیسته. په ورته وخت کې ټولنیز فعال خانزاده افغان هم مني چې د تیر حکومت پر مهال د جلال آباد ښاروالي د فساد ستره سرچینه وه. ماماز وي کاکاز وي اوخې ترز وي دا به یې راوسته دغه پیسې به دوی ټول ورته برابرول. تاسو د جلال آباد ښار ته لاړ شئ هر ښاروال د څومره بلډینګونه چې جوړ شوي څومره مارکیټونه چې جوړ شوي د دوی نه په لکو ډالر اخیستې $1,00,000 $80,000 دا پیسې اخیستې د پیسو په مقابل کې دا ورته اجازه ورکړې. اس مارکیټ په ننګرهار کې نشته چې کالازیسون ولري. تاسو په ټول جلال آباد کې که یو مارکیټ کالازیسون لرو د دې مارکیټونو اوبه وتلی او د سیند ته یا د ښار نه باندې زه مجرم یو په سټنډرډ جوړ شوی نه ده یو د نقشې مطابق جوړ شوی نه ده دغه نقشې هم د دوی د ځانه ورکړي دي هر نقشې په بدل کې $40,000 دوی اخیسته. ستر لامل څه و چې په جلال آباد ښاروالۍ کې فساد اوج ته رسولی و؟ چلو چې ښاروالان په پیسو باندې راولګل کېده هر ښاروال به ته $1,00,000 $80,000 به یې ورکو. وخت چې څوک $80,000 ورکوي $80,000 ورکوي مجبور دی چې دلته $3,00,000 واخلي. او بل که تاسو فکر کړئ ښاروال به د یو کال 2 کالو نه به زیات نه پاتې کېده هغوی هغه خپل پیسې چې پوره کولې بیا بره مقام به یې بل سړی ورته لیږه هغه به چې راتله نوي په پیسو باندې شروع کوو. علت یې دا و چې بره رهبري صفا نه وه رهبري نه اوبه خرابې وي اوبه خړې وي تر لاندې ښاروال په غصب کې ککړ مدیر د تفتیش ککړ مدیر د تنظیفات ککړ مدیر د ادارې ککړ دغه حتی که په ښاروالۍ کې یو اجیر مقررېده چې $50,000 مدیر د ادارې ته یې نه ورکوه هغه یې نه مقرره و د هغې هغه اسناد نه جوړ هغه اسناد یې نه ورکوه. د تیر حکومت پر مهال د فساد سترې بیلګې شته خو په دې راپور کې یوازې یوه بیلګه راخلو چې هغه مهال د یو شمېر رسنیو سر ټکی و. د ترلاسه شوو اسنادو له مخې د جلال آباد ښاروالي په تیر حکومت کې د ناکامورا د څلي او شنې ساحې کارونه د پروژې له اعلان او قرارداد نیټې 3 میاشتې مخکې پیل کړی و او لامل یې هم اداري فساد یاد شوی و. د دغه څلي او شنې ساحې ټول مساحت 263 متره دی چې چمن کټاري او د ناکامورا څلی پکې شامل دی. هغه مهال د جلال آباد ښاروالۍ په رسمي فیسبوک پاڼه د پروژې د تکمیل نیټه 3 میاشتې ښودلې وه خو د 15 میاشتو په تېرېدو یې کارونه 40 سلنه شوي وو چې لا یې هم کارونه نیمګړي دي. پر دغه پروژه 15 میلیون افغانۍ لګښت راته او قرارداد باید د اصولو له مخې د ملي تدارکاتو قانون پر بنسټ آزادې سیالۍ ته تللی وی خو هغه مهال د جلال آباد ښاروال په غیر قانوني ډول د مقید داوطلبۍ وړاندیز د ولایت مقام ته وړاندې کړی و او له اعلان پرته یوازې له 3 شرکتونو په فرمایشي ډول نرخنامې اخیستل شوې وې چې وروسته د افغان نیازي په نوم یو شرکت ګټونکی اعلان شو. په داسې حال کې چې یا د پروژه د تدارکاتو قانون د مقید داوطلبۍ له هیڅ اصل سره برابر نه وه خو اوس عام خلک هیله من شوي چې ښاروالۍ به د تیر په څیر فساد نه کوي.